سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. د نن خبري ټولګې ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر اشرف وایي د سولې موخو د پلي کېدو لپاره نړیواله اجماع مهمه او اړینه ده او غواړي افغانستان د نړۍ او سیمې پر اقتصادي او فرهنګي څلورلارې بدل کړي. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس عبدالله وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اړتیا ده د 15,000 طالب بندیانو د ازادېدو بهیر پای ته ورسیږي. عبدالله ویلي چې د بندیانو د خلاصون تر پروسې یوه اونۍ وروسته به د افغانانو ترمنځ لومړنۍ غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. ملي امنیت شورا وایي طالبان لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي او بېګناه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړوي. د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په تېره یوه اونۍ کې 23 ملکي وګړي وژلي او 45 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا دفتر د معلوماتو پر بنسټ ملکي وګړو ته دغه مرګ ژوبله په 14 ولایتونو کې غوښتې ده. بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو استازي په هیواد کې د لوړې کچې له تاوتریخوالي راضي نه دي. د یاد وزارت ویان ګران هیواد نن یوې خبري غونډې ته وویل چې په تېره اونۍ کې د سولې د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړتیا په موخه 2 غونډې وشوې چې شاوخوا د 40 استازو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه او له طالبانو یې غوښتې څو د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي. افغانستان کې د کرونا وایرس مخنیوي کمیټه وایي د هیواد ټول خصوصي او دولتي پوهنتونونه او ښوونځي به د اسد میاشتې تر 15مې تړلي وي. په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي وایي له 2000 کال څخه تر دې مهاله د دې ولایت له 3000 زیات سرتیري په پوځي لوکو کې شهیدان شوي او تر 6,000 زیات ټپیان شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پشتین ویلي چې روانه جګړه د پښتون میشته سیمو څخه د قانون استخراج ته لاره هواروي او باید د دغه کار مخه ونیول شي. پښتین زیاته کړي په پښتنه خاوره ترهګري یو ځل بیا زور اخیستی دی او ورځ تر بلې پکې وضعیت د خرابېدو پر لور روان دی. په ډیورنډ کرښه د انګور اډې لار نن د شنبې په ورځ د 2 اړخیزې سوداګرۍ او د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. دغه لاره د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې تړل شوې وه او نن د سیمې د اوسیدونکو په غوښتنه بیرته پرانیستل شوه. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې په غور ولایت کې د افغان حکومت 12 تنه عسکر خوشي کړي دي. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي وایي د افغانستان سینما په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي لوبو ښکار شوي او په همدې دلیل یې د ټولنې واقعیتونه نه دي منعکس کړي. د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرونا وایرس مخنیوي کمیټې د کورني کرکټ بیا پیلېدو ته اجازه ورکړې او په نږدې راتلونکي کې به د شپږیزې کرکټ 2م پړاو سیالۍ پیل شي. په ترکیه کې د یوې ادارې محکمې تر پریکړې وروسته پرون ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې په استانبول کې د آیا صوفیا موزیم 80 کاله وروسته بیرته په مسجد بدل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د هغو راپورونو په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ چې وایي روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ټاکلي وو. سرګي لاروف نن وویل چې پر روسي طالبانو ته د پیسو ورکولو تورونه د امریکایانو ترمنځ د خپلمنځي سیاسي ناندریو له کبله لګول کیږي. قدرمنو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه، تر بیا نورو خبرونو په پاک الله سپارم. د خدای پامان.